سلام علیکم. وعلیکم السلام. ولاکه انسان او زناور پتا کې فرق پیدا شي. دا شی د دې وته وګوره ورته دا اوس د خوب را پاسې د ډایرکټ لایف ته کېناست. دا د سړي زوی دی. ما چیم نه داس کلی سار نه دی ماښام دی ماښام. دغلته ماښام دلته ماسخوتن دی. ته مې ولیدې قسم د ډایرکټ را پاڅېدم کمبل نه را پاڅېدم را منډه مې کړی. تا ډایرکټ رالم ولي ما وې ته ما پسې خپه تا هلته ګوره ماشومان دې پرېښوده ښځه اولادونه دې پرېښوده او ډېر دې دا لایف مخې ته ونیولو. خواږه خلک به چا ته ګوري. هغه ودي دی ټایم دا ټیم ودی زما چې د خوانه بالغ ورک شوی دی. زما والي دی حرکت کار نه کړه. نو ته اوس ما ته څه وې؟ ما وې ته ما پسې خپه یې ځکه رالم. الله دې زما زړه وچوي خدایا. ته ما پسې نه یې خپه؟ ولې څه چل شوی زه په تا پسې خپه شم؟ ما وې جوړې ما خوب لیدو ما یې دې ما پسې جاړي خپه دی په ما شک شوی دی. نو ولې یو چا واده کې نه پرېښوده ویل نیناوې سره به دې سیټ کې څوک کښېني زه کښېنم که ته کښېنې زه یې خوا ته زه خپه شم. کم د ناوې چوده د حقه ده ته یادوم هغه خو ده دا جینۍ وکړو هلک ولي دا بیچاره مریضه ده مریضه چا پسې خاندم. الله دې صحت ورکړي یار. ولي او واده کوم یار. په ګاونډیانو به ساتي. زه به ساتم که نه. دا د نه سړي زامن دي واده اورېده ثنا کوکو لاړه واده له ولي 10 ورځې بني. خبرې ته مې غوږ کېده وایي واده څلورم فرض دي. صحیح ده؟ د هغه ټول اصول او د هغه ټول خواهشات د هغه ټولې خبرې د هغې مخ په وړلي هغه فرض دي. صحیح ده؟ دا خو نه ده چې ښځه مې وکړه واده هغه مې هلته کوټه کې پرېوځه دلته لاړم کونه ورکوم ګرځم راګرځم لکه ستا غونته کې ته راغلی دلته لایف ته ناست یې واده ښځه مبارک به دې لاس وی بالغ باندې به کله دې سپېچل کوي کله به کټ کړي چې سړی چېرته لاړ دا غټه تانه شي وخوړه خبر باندې واده چې دا دلته را تښتېدلی تا هغه پرېښېده نو ته به بله څه پرېږدې نه ای ته نه سړي ژوې ته ګاونډیانو لکې که ځان لیکې ځان لیکم ځان له ما دې خو دې غټ خته ولګو ګیره وخره هو به هو ښځه بیا به سوچ تا سره دا ولاکه بل چا سره ولي دا سره څوک ناست دي؟ ولي دا سره څوک ناست دي؟ جینۍ ده ورته ګورې ورور مې دی. نه نه هلک دی واجد دی. نو ما سره په اتاق کې تا بل څوک اوسه پورې لیدلی قرآن چې جینۍ ناست دي چې درته مې ونه ښوده زه به ډېر د نه سړي زوی یم. نو مړه ولي ستا واده کله دی؟ ستا واده کله دی ولي؟ زما زړه کې بړاس پیدا کېږي زه خو ډایرکټ داسې وراړم ورته مې ګورې دا جینۍ را سره ده ولي که زه جینۍ وم تا ما سره واده کولو. هی نو تا له ما کونه کې پټاقۍ ډزولې تا سره ما واده نه کولو. د ته خو فرانس کې او زه پاکستان کې یم. یاره دوستانو یو ورځ به سرپرایز در کوم واده ورته داسې وایي که مو ته ونیسه وګوره ولي نن سیم تاریخ دی؟ ما ته څه پته ده 18 ګیسټ کال تا اغوستی دی ګیسټ کال؟ نه ګیسټ کال باندې شی کوم. نو ګیسټ کال واله که نه تا وی یو ورځ به زه وباسم ګیسټ کال لپاره غول در باندې وکړم پاسه مړه زم به راشم ستا شم نن مې یار لیدلی نه دی ما د دو جانو سردار لیدلی نه دی تا په کونه کې د میخ په شان در چوکم په نارنج کې مې انار لیدلی نه دی او مړ پتایا مشنا شابغی گل رازا مړ پتایا مشنا شابغی گل رازا
راځه چې یو شو دا واجد وکندله بوزونه مړ پتا یم چا په غېږې له راځه مړه MP3 راله خرابه کړې اوس ته یو بل MP3 راوړه زه ګانا لګوم تا خرابه کړې ده نو دا چا خرابه کړه لرې بله راوړه ولیو جنې له روخې جوما سترګې زما سترګې دا ستا دې ګیره پرېږدم دونه یا ماتا ته کله د یارې ویلې دینه ولیو کیسه وکړه هلکان وایي ولي ته وچې او لطیفه وکړي کیسه کیسه دې ته کوم ودرېږي زما قیسې زده دي مړل کوم MP3 مې راوړه هو دا په 100 روپۍ واغستم دا د دې څه نوم دی هولډ THE ګولډ دوستانو د دې نوم ولیکئ ولی داسې والی د ګولډ داسې واله ما چېته وښودو د ګولډ ولی داسې وکړه نه مه ورکوه لکه دلته یو ورور نه مننه کوم هغه اردو باندې نه پوهېږي په پښتو نه پوهېږي پنجابي وی اردو وی څه وی ورته چې زه ورته ووایم زه پوهېږم د ګولډ ولی مال عربیم راځي مال فرانسیم راځي پښتوم راځي پنجابیم راځي ځان را باندې کوي ما د خو دې وایي زموږ د کلي چپړه به تې ښایي د چا نه د واجد نه ټول هلکان لیکي واجد وفا واجد راګیر کوي راشه واجده دوستان سلامونه دا خواجه په خیر دونه غمونه لږ زیات شوي دي ولی ته خو دا ځکه لونډه بازي کې ولی لنډه بازي نه مخ مې ولا چیک کول دونه مخې دی دونه دا چاپ شوی دی وخا خلیدا وګوره مونږ ډنګري دی بیچاره باندې شپې لکه سخته یې ځکه ولی سنا کوکو واده لتلی دی ولی چا واده لتلی د ترور د زوی واده دی دا هم پکې پنچري که خیري 10 ورځې باندې 10 ورځې الله تعالی دې وکړي 6 ورځې رانشي موږ یې په دې دغه اوسې کوو زه به ولي ډېر مس کوم پرونې راته وي الله وي برو ما دې بیخي مسکی نه تاسو آرامزاده شاکر تاسو آرامزادګان واجرې دي هندوانې بل ځای کې خرڅوي ولی ګل چاحت راغلی دی ګل چاحت نوم ماخله اګنور څوک چې په برود کې ناس د هغو صفتو کو د هغو غیبت وکړه یو کس راغلی دی ځکه مې ته ووایې هغه کونه ورکوي چې کې وایي څه وایي ولی څه وایي ولی یو کیسه راته وکړه کنه جان تو مجھے قبول خبرې د مې غوږ کې د پرون مې قصه وکړه خو سرسري مې وکړه اوس یې ته صحیح کوم ښه